نیمه شپه شبګیر غواړي عشق داسې تدبیر غواړي مینا کې بایلنده خو بستر کې تعبیر غواړي بستر کې تعبیر غواړي نیمه شپه شبګیر غواړي عشق داسې تدبیر غواړي نصیحتي یو جدید کلام په आवाज د صلاح الدین انتظار شعر ملګری د شوکت علي فدا د دیوبندي مسلک حنفي کاروان ننګرهار جامعه محمدیه سټوډیو څخه وړاندې کیږي دا د محبت لاره ډیره د عزت لاره نه لري کاږلې چاره نیغه د جنت لاره نیغه د جنت لاره دا د محبت لاره ډیره د عزت لاره نه لري کاږلې چاره نیغه د جنت لاره نیغه د جنت لاره ژوند د بندګۍ نوم ده دا د غلامۍ نوم دی صرف عبدیت داره بس د زندګۍ نوم دی بس د زندګۍ نوم دی ژوند د بندګۍ نوم ده دا د غلامۍ نوم دی صرف عبدیت داره بس د زندګۍ نوم دی بس د زندګۍ نوم دی څوک چې دا انا په لاره تللی دی څوک چې دا انا په لاره تللی دی بل اصلي هدف نه ښویېدلی دی بل اصلي هدف نه ښویېدلی دی څوک چې دا انا په لاره تللی دی څوک چې دا انا په لاره تللی دی بل اصلي هدف نه ښویېدلی دی بل اصلي هدف نه ښویېدلی دی سوچ فکر پزر غواړي زړه غواړي ضمیر غواړي کوم د ژوندون مقصد تل په کوم مسیر غواړي تل په کوم مسیر غواړي سوچ فکر پزر غواړي زړه غواړي ضمیر غواړي کوم د ژوندون مقصد تل په کوم مسیر غواړي تل په کوم مسیر غواړي حکم د شرعي قانون تک په الهي قانون رد په فرعوني سیاست رد په جمهوري قانون رد په جمهوري قانون حکم د شرعي قانون تک په الهي قانون رد په فرعوني سیاست رد په جمهوري قانون رد په جمهوري قانون حکم د شرعي قانون تک په الهي قانون رد په فرعوني سیاست رد په جمهوري قانون رد په جمهوري قانون دا د مؤمن اوصاف اخله د خپل دین اوصاف ځان کړه مزین په دې خپل کړه دا حسن اوصاف خپل کړه دا حسن اوصاف دا د مؤمن اوصاف اخله د خپل دین اوصاف ځان کړه مزین په دې خپل کړه دا حسن اوصاف خپل کړه دا حسن اوصاف